د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. تمدن څه شی دی؟ زه به د پخوانیو تمدنونو په باره کې یو څه درته ووایم، خو د مخه تر دې چې په هغه باره کې یو څه ووایم باید وپوهیږو چې تمدن څه شی دی. ډکشنري دا وایي چې متمدن کېدل معنا تر پخوا ښه کېدل، مهذب کېدل، تصفیه او پاک کول او د بدو عاداتو پر ځای د ښو عاداتو زده کول، او دا خبرې په تیره بیا یوې جامع او د خلکو یوې ډلې ته متوجي وي. د خلکو هغه وحشي حالت چې انسانان له حیوانانو څخه لږ څه ښه وي وحشت یا باربرزم بولي. مدنیت د دغه حالت متقابله یا ضد نقطه ده. هر څومره چې له باربرزم یا وحشت څخه لرې کیږو په هغو نه اندازه متمدن کیږو. خو دا به څنګه رامعلومه سي چې یو سړی یا یوه ټولنه وحشي ده که متمدنه؟ په اروپا کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې دوی ډیر متمدن دي او د آسیا خلک ډیر وحشیان دي. آیا دلیل یې دا دی چې اروپایان نسبت و آسیایانو او افریقایانو ته ډیر کالي اغوندي؟ کالي خو په آب و هوا پورې اړه لري. د سړې آب و هوا خلک د تاوده اقلیم د خلکو په نسبت ډیر کالي اغوندي، او که داسې ده چې هغه څوک چې توپ او توپک لري نظر و بې وسلې خلکو ته ډیر زور لري، ځکه نو تر هغو متمدن دي. دا چې دی متمدن دی او کنه، بې وسلې خلک جرأت نسی کولای چې دته ووایي چې ته متمدن نه یې، ځکه چې هغه یې په توپک ولي. ته خبره یې چې فقط څو کاله مخکې یو غټ جنگ پیښ شو، د دنیا ډیر هیوادونه پکښې داخل سول او په جنگ کې داخلو هیوادو کوشش کاوه چې له مقابل طرف څخه هغونده خلک ووژني چې په وس یې رسیږي. انګریزانو کوشش کاوه چې ډیر جرمنیان ووژني او جرمنیانو انګریزان وژل. په دې جنگ کې په میلیونونه خلک مړه او په زرهاوو کسان د ټول عمر لپاره ایبیان سول. د ځینو سترګې له منځه ولاړې او ټوله عمر به ړانده وي، ځینې بیا لاسونه او پښې نه لري. دغه د جنگ زخمیان یا میټایلز دلګه به تا خامخا په فرانسه کې لیدلي. د پاریس تر مځکې لاندې ټرین یا میټرو د دغو خلکو لپاره علیحده چوکیانې لري. فکر کوي چې دا د متمدنو او معقولو خلکو کار وي چې په دغه ډول یو له بله سره ووژني؟ که په کوڅه او بازار کې دوه کسه جنگ سره وکړي پولیس یې سره خلاصوي، او هر څوک فکر کوي چې دا څنګه بې عقلان خلک دي چې جنگ سره کوي. دا به نو بیا څونه ډیره بې عقلي وي چې لوی هیوادونه یو له بله سره جنگ وکړي او په زرهاوو او میلیونونو خلک ووژني. دا عین هغه حالت دی لکه دوه وحشیان چې په ځنګله کې یو له بله سره جنگ کوي، او که هغه وحشیان او عقلمنده خلک بلل کیږي نو هغه مملکتونه به څومره وحشیان وي چې دغه ډول رفتار کوي. که ته دغسې مسئلې ته په دغه ډول وګوري نو وبه وایې چې هغه هیوادونه لکه انګلستان، جرمني، فرانسه، ایټالیا او داسې نور چې په جهاني جنګ کې برخه اخیستې ده او وژنې یې کړي دي ګر سره متمدن نه دي. خو تاته دا بیا هم در معلومه دی چې دغه مملکتونه ډیر ښه شیان او ډیر ښه خلک لري. ته به ووایې چې په تمدن پوهېدل اسانه خبره ده او صحیح به وي. دا یوه ډیره سخته پوښتنه ده. طبعا ښې ودانۍ، ښه تصویرونه، کتابونه او نور ښایسته شیان د تمدن نښانې دي، خو د متمدن انسان ډیره ښه علامه دا ده چې
خودخواهي ونه لري، یعنی خپل ځان چارو کې نه وي او له نورو خلکو سره یو ځای د ټولو انسانانو د ژوند د سمون لپاره کار وکړي. یو ځای یعنی په ګډه کار کول تر یوازې کار کولو ښه دی او د ټولو خلکو د عمومي ښېګڼې لپاره کار بیا تر هر څه ښه دی.